یاره خو چې د خادې په ورځ دا باران راشي که نه ټول کار ګډوډ کړي. تاسو ته وګوره خورئ څنګه چلو شو دغلته خو اوبه نه راساسي. ماما دا خو اوس هم اوبه را روانې دي. دا څنګه چل دی یاره خورئ ته واړه سمون نه خوري نو څه چلو کړو یاره زمونږ د کور کې اوس برنډه هم نشته که نه چې خلک پکې کښېنوو خو ته داسې کار وکړه د دوی د کوره یو ډاګه راوړه ډاګه نو زه به ما دا تواړه به پرې لږ اوچته کړو. ماما دې اوبو ته وګوره سمه ناوه را روانه ده. همدقه خو درته ویمه که نه تواړه سمون نه خوري نو سمون یې ونه خوړه چې دا څه وجه ده. ماما سمون به وخوري خو چې کله دا باران ودرېږي. په خوله لاس کې ده خوري یا دا څه وی مونږ دا 10 ګنټې خواري دی له وکړه چې دا تواړه کله داسې کوو کله داسې کوو کله باڼه سخوا کوو کله ښکته او کله پورته دا خو مونږ خواري دی له وکړه چې دا باران ورېږي اوس پکې تا داسې عجیبه خوله وخوځوله که باران ودرېده بیا پې څه کوې په تواړه مونږ چټیرونه خواري وکړه. حاجي ځکه نه زه وایم دا مال بدن نه کړو ګوره یخو دی خپله خو دې څادر د ځانه راتاو کړی دی نو ګرم ورته پروت نو ته وایې ګینې بس دا ټول خلکه به نارملي دا مال دی بس دی ښه یخ یخ باد لګي. زویا لا انور لګي که نه خیر دی پرېږده مړه نو نور د کوره پورې زغلی بس دی نور خو هغه دی بس په غرغره دی لویږي. زویا پرېږده تا باندې بیا د کرکټ مرکټ ناوخته شوی دی لانجې راله مه ګوره ځه ته زه خپل کار ولټوه زه به یې دننه کړم ځه. نه دا حاجي دا خبره نه ده کرکټ له خو ځاسې یم ځمه. السلام علیکم. وعلیکم سلام په خیر علي. بازار پورې ځم دا موټرسایکل مې نه پکار دی وروره. ها د تاسو ګوره نو چې د بازاره پورې ځي او موټرسایکل دې پکار دی خو دې کې به تو څه د 200 تیله چې خر د باندې خپیخې کولې 100 روپۍ د دې اړه خرڅ کې ورکو 100 به دغه 40 روپۍ خرچه به راباندې راشي ځان له ولې تاوان ورکې. نه مړه بس نور کارونه معلوم دي یار. ښه نو صفا خبره کوه که نه داجي چې مړې ژوندې پې کومه خو دا خو یو میاشت مخکې مې ولې انجن کړی دی دا ګوره هغه زوړ موټرسایکل نه دی چې معمولي کلچ پرېږدي توله راوچتوي دنه خو سور خامار جوړ دی سور خامار ګوره پوره موت کا کوم وایي ورکه بچی ورکه وله خیر دی ضرورت یې ورکه خپل کار به پې ولټئ. نه داجي دا څه د سادهګانو خبرې کې ژوندي ګاډي دی ځان به پې خوږ کي. ته راکه چابي مړه ته دوا کوه. دا وایله چابي خو 120 سپیډ کې ګوره زما دوام کار نه کوي. قیصره اره که څوک یې روزه روزه قیصره ریا څه ودې خیر دی دا جعفري واده دی نو ځو نو ما ته خو یې نه دي ویلي نو څنګه ځې راځه مړه مونږ ته ویل ځان سره خو څلور پنځه کسان راوستې چې راولې مړه دا شی مه کوې که دا شی مه کوې مسلمانه 200 سیره دی ولا نه ده راغستې او 100 کسان پې ورچې اوس په 2000 روپو خوراک کې ما ته نه دي ویلي اوس په هغه ګوره پردي خوخان مخیراتي کوه د 200 کسانو هغه به راشن تیار کړي او ته پې اوس 2000 کسان ورولې نو دا ته انصاف ښکاري. مړی چې د چا پکې څه نصیب وي بس خوري به راځه مړه دا څه خیرات خو نه دی که نه چې نصیبي وروره دا دې زم کور کې څوک شته دیم نه ښه چانس هم دی په کار دا چې لاړ شم راسه خو نه نو خو تا بغیر خو زه ځم نه که نه تا پسې دا کور ته ولې رالم نه بس ته ورشه ښه ته راځه مړه بیا به مې دوا نه قبلېږي سر به پکې نه زه ته ورشه ځه زه به ته ورشه ځه نو اوس یوازې لاړ شم لاړ شه به دا څېره ورته واچوه دی ډېره ده ما ته یې نه دي ویلي نو څنګه ورشم خوښه ده نو ځه ملګرو ته دې مو ووایه اوس رښتیا نو اوس ملګرو ته ته به کم ملګري ته وایې 15,000 کسان به پې ور واچې اره که منصفیا کم خو روانې خیر علي لږ هوټل ته ځم لږ روټۍ خورم. یاره نو بس دا خو به بیا انډیوالي وکړو کور کې څوک نشته دی اوس پتیله مې وکړه هغه هم تشه مونږ یو پیالې چای به وڅښو خو هېڅ هم نشته راځه انډیوالي به وکړو زه به هم درسره ډوډۍ وخورم. راځه دا خو نور هم ښه شوه خو بس 50-50 به شو راځه بس یو 2 منټه ودرېږه زه یو 5 منټو کې زر روزم خالي به زه د کوټې ور راطالع کوم او رالم ښه ښه شابه زر که پټاپټ روزه شابه دا چې زو انډیواله ښه دا بلا بچې کوم خوا لاړه مړه د وی چې راشه بس انډیوالي ده او کیسري برانه ډېر خوراک وکړي ډېره وږې ارواجې ده مړه خدای دې خیر کړي خدای تاریا نیمه چې دا ګوټي تاله چا درکړې ده او مړه زه هم بس یوزګار یم چې په خپله تر یم خوراک مې کړو ښه نه وه
چې لا ده ته مې چنډیوالي به وکړو. تا ته ناست وم که نه بس اوس خپله خوره او خپله به خورمه. پرون یو ځای ته تلمه، نرې نرې باران شروع او یخني. د یخنۍ خو تاسو ته د دې 3 ورځو اندازه شوې ده چې ګیر چاپېره وورې شوي، یخني ډېره زیاته ده. یو رشقه مې صحیح کړه، چینچي رشقه خو تاسو ته هم پته ده او ما ته هم پته ده، په دې کې ډېر زیات باران لګي او د باران نه پکې اکثر سړی نه بچ کېږي. یو مور پکې ناسته وه، مور لږه داسې مخکې ناسته وه او چې شاته مې وکتل نو 3 بچي ورپسې شاته ناست وو، نو د باران نه یې د ځان پناه کړي وو. هغه چینچی کې چې کوم شاته سیټ هغه شاته نه، هغه مخې ته بس هغې کې کینولي او داسې د باران نه پناه کړي وو. 3 بچي یې د باران نه پناه کړي او په خپله مور چې کومه وه نو اوج ځای پکې نو. همدغه بچي چې بیا کله غټ شي نو مور او پلار ته وایي ته نه پوهېږې، دا هغه ځای نه اواز وکړي وایي ته نه پوهېږې. چې دا مور او پلار نه پوهېدې نو اوس په دا مور په باران نه لمدېده، دغه بچي تاسو به په باران لمدېدی او چې د خپل منزله پورې رسېدی نو ناجوړه شوي به وی، زقام، تبې، بریښونه دا به درته راتلل. کله چې د بچو څه مسلې راشي نو چې بچی کله خبره کوي نو لګي بچې څه یې ویلي دا هغه ځای نه یو بېوسه کمزوري زغوی پلار بچې زما دا خبره پکې لږه واورې. نه داجي ته نه پوهېږې داجي، تا ته څوک وایي چې ته خبرې کوه او ته کار کې. داجي نه پوهېږي، داجي نه پوهېږي. داجي هغه وخت کې پوهېده چې کوم وخت کې ستا ټوله دنیا خلاف شو او بیا هم ستا داجي ستا پلار ستا په اړه خو داجي په هغه وخت کې پوهېده چې تا ته یې د ژمي اوږدې شپې شوګیره کړي دي. داجي هغه ټیم کې پوهېده چې ستا پرورش یې وکړه، ته یې غټ کړې، تا ته یې سمه لار وښوده. اوس داجي نه پوهېږي. نو هسې د دې ویډیو مقصد دا دی چې ګورئ مور او پلاري بې لالچه مینه، بې لالچه محبت بچي سره دا صرف مور او پلار کوي. داسې یوه رشته نشته دی چې اوس په را پیدا شي. ټیک ته دا چا مینه په خپل ځای ده خو د مور او پلار په مینه کې لالچ نی. دغه بچي بیا راپاسي مور او پلار ته وایي ته نه پوهېږې. ته خو د هغه نه لږه مشوره واله که نه، داسې مشوره به درله درکړي چې زندګي به دې بدله شي. بس هسې دا ویډیو مې د دې دپاره وکړه چې ما چې ته وګوره دغه یو مور 3 بچي د ځان نه شاته کینولو او د دغه باران نه بچ کړئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.